په دې سربیره نور خبرونه هم شته. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه رسول سالک یم. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست قطر ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او لومړي وزیر سره وکتل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې لیدنه کې د افغانستان وروستیو تحولاتو او د دې هیواد له خلکو څخه د ملاتړ لارو په اړه خبرې شوي دي. د قطر لومړي وزیر هم ویلي چې هیواد یې د امنیت ټیکاو او پرمختګ لپاره د افغانستان خلکو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر سره د بهرنیو چارو وزارت واکپال کتنه. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې دواړو لورو په دې لیدنه کې د افغانستان وروستي تحولاتو او د دغه هیواد خلکو څخه د ملاتړ لارو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو د افغانستان وروستیو تحولاتو او له افغانانو څخه د ملاتړ لارو په اړه خبرې کړې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني په دغه کتنه کې همداشان د افغانستان له خلکو څخه د خپل هیواد پر ملاتړ او په افغانستان کې د امنیت، ثبات او پرمختګ ټینګښت لپاره د قطر د هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. په ورته مهال د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وايي په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو او ډیپلوماټیکو اړیکو پیاوړتیا او ځینو نورو مسایلو په اړه خبرې شوې دي. امیر خان متقي په دې لیدنه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي افغانستان کې پراختیایي او سوداګریزو برخو کې پانګونه وکړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان د کابل او دوحې ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا له لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکا سره د دې هیواد نږدېوالي ته په کتو سره له نړۍ سره د اسلامي امارت د تعاملاتو برخو کې مهم بولي. این سفرها نتایج مؤثر و زحماتشان هم پر از دستاوردها خواهد بود. آرزو دارم که اساس و بنیاد پخته گذاشته شود و اساس و بنیاد احترام گذاشته شود. د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دې لیدنه کې د غراض ویلي چې قطر د واکپال حکومت په بهرني سیاست کې ځانګړی ځای لري. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست بشردوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د ستر منشي مرستیال سره په لیدنه کې افغانستان ته د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ښاغلي متقي ټینګار کړی چې دغه مرستې باید د خلکو ریښتونو اړتیاو له مخې برابرې شي او د اقتصادي ودې برخه کې او په کور دننه د بازار پیاوړتیا کې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د ستر منشي مرستیال هم په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه او اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ د اړیکو عادي کېدو، امنیت، سیمه ییز ټیکاو او اقلیمي بدلون برخو کې هڅې کوي. په بشرپاله چارو کې د ملګرو ملتونو د ستر منشي مرستیال او دغه سازمان د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي تام فیلچر سره د امیر خان متقي لیدنه. د بهرنیو چارو وزارت وايي امیر خان متقي په دې لیدنه کې ویلي اسلامي امارت په هڅه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر خپلو پښو ودرېږي. خو ښاغلي متقي په افغانستان کې اړمنو لپاره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دغه مرستې د خلکو رښتینو اړتیاو له مخې تنظیم او د اقتصادي ودې او د هیواد کورني بازار پیاوړتیا برخه کې ولګول شي. د افغانستان اسلامي امارت کلک هوډ لري چې هیواد په بیلابیلو ډګرونو کې پر خپلو پښو ودروي او د افغانستان خلک بشري مرستو ته اړتیا څخه خلاص شي. خو څرنګه چې دغه تحول وخت ته اړتیا لري لا هم بهرنیو مرستو ته اړتیا شته او غوښتنه یې وکړه چې د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دې ادامه ورکړل شي. مرستې دې د افغانستان د خلکو له اړتیاو او لومړیتوبونو سره عیاري او په داسې ډول ولګول شي چې پر داخلي بازار، اقتصادي ودې او داخلي ظرفیتونو اوږدمهاله مثبت اغیز ولري. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو د ستر منشي مرستیال هم ویلي ګډو موخو ته د رسیدو لپاره دغه سازمان او اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ د امنیت، سیمه ییز ټیکاو، اقلیمي بدلون، د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې او نورو برخو کې د اړیکو عادي کېدو برخو کې هڅې کوي. ملګري ملتونه او د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ د اړیکو د عادي کولو، امنیت، سیمه ییز ثبات، اقلیمي بدلون، له مخدره موادو سره مبارزه او نورو برخو کې د ګډو اهدافو لپاره کار کوي او زیاته کړه چې له دې وروسته به د مرستو د تطبیق په برخه کې اصلي پریکړه کوونکي ځایي خلک او د مرستو ترلاسه کوونکي وي. ورته مهال یو شمېر اقتصادي کارپوهان له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدو، طبیعي پیښو او شته بېوزلۍ ته په کتو افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د بشرپاله مرستو دوام اغېزناکه یادوي. نو بیا هم اشد ضرورت دی. موږ تقریبا په تیر حکومت کې
داسې اموخته شوي چې موږ ټوله تکیه په کومکونو باندې وه، په خارجي فنډونو باندې وه او په بشري مرستو باندې وه. نو په دې لحاظ اوس هم تر هغې چې موږ د دغې بحران نه وځو، فقر و غریبۍ او بیکارۍ نه خلاصېږو، نو بشری مرسته ضرورت شده دی. در صورتی که اگر سرمایه کمک ها به گونه سرمایه گذاری صورت بگیره و از تغییر شکل بده و سرمایه گذاری صورت بگیره، فکر میکنم که یه هم به رشد اقتصادی فوق العاده مهم است و هم به ایجاد یک نوع فضایی که او در اون فضا آدم بتونه در مقابل فقر مبارزه بکنه. د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا چې د ملګرو ملتونو چارواکي ټینګار کړی پراختیایي او بنسټیزو بشرپاله مرستو څخه د مرستو د بڼې بدلول او د افغانستان د خلکو لومړیتوبونو په پام کې نیول به د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو له موخو څخه وي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ازبکستان سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په مخه له هڅو خبر ورکوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي د یاد وزارت معین چې ازبکستان ته سفر کړی د ازبکستان چارواکو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا برخه کې خبرې کړي دي. په ورته مهال یو شمېر اقتصادي کارپوهان د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي سوداګریز او ترانزیټي همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. ازبکستان ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین احمد الله زاهد په مشرۍ د دغه وزارت څخه د یو پلاوي سفر. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې په پام کې ده دغه پلاوی له ازبکستاني چارواکو سره په لیدنه کې د اقتصادي ترانزیتي او سوداګریزو همکاریو پراختیا برخه کې خبرې وکړي. معین وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان مولوی احمد الله زاهد در رأس یک هیئت رسمی به ازبکستان سفر نموده. هدف این سفر تقویت روابط تجاری، توسعه همکاری‌های اقتصادی و بررسی پروژه‌های مشترک میان دو کشور میباشد. د دې وزارت مسؤلین دغه سفر د کابل او تاشکند ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا برخه کې مهم ګام بولي او وايي دغه سفر به د دوړو هیوادونو پرمختګ لپاره نوې لاره پرانیزي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په اوسني شرایطو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پراختیا د دوړو لوریو په ګټه بولي. در شرایط موجود هم یک سری محصولات غذایی را کشور افغانستان از ازبکستان وارد میکنه و حتی که در مسئله برق هم در امر تامین برق به افغانستان هم سهیم هستند و یک سری تجارب زراعتی هم دارن. بنابراین ما میتونیم با داشتن روابط درست اقتصادی و استراتژیک و داشتن مذاکرات و مفاهمات از این روزنه ما بهره لازم اقتصادی خود برده باشیم. ازبکستان از جمله او کشورهایی است که دارای فناوری تا اندازه متوسط به بالا قرار دارد و یکی از کشورهای نیمه صنعتی شوروی سابق و فعلا که دارای یک حد بالای تکنولوژی زراعتی است که بسیار بر ما کار میاد. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا د اسلامي امارت دغه پلاوی به د ازبکستان لوړ پوړو چارواکو سره د لیدنو ترڅنګ په تاشکند کې په نندارتون کې هم ګډون وکړي. په بدخشان کې د ځمکې ښویېدنې له امله 3 تنو ژوند بایللی دی. سیمه ییز مسؤلین د دې خبر په پخلی سره وایي دغه پیښه نن سهار د دې ولایت یوان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده چې له امله یې 3 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امر حکمت الله محمدي دغه راز ویلي چې د دې پیښې وژل شوي کسان کارګر وو. د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره د دې پیښې د لامل روښانه کېدو لپاره څېړنې پیل شوي دي. په ارزو کې د خبرې ټولګې دوام ته ښه راغلاست. د افغاني سرې میاشتې ټولنه په تیر یوه کال کې نږدې 6 میلیون تنو ته روغتیایي خدمات او مرستې برابرې کړي دي. د یادې ادارې مسؤلین په بلخ کې یوې خبري ناسته کې وایي چې په دې موده کې په سوري زړه ناروغۍ اخته نږدې 2000 ماشومانو درملنه هم کړې ده. بلخوا په شمال کې د دې بنسټ مسؤلین شمیر ورکوي چې په دې موده کې 9 میلیون افغانۍ اړمنو ته نقدي مرستې ویشل شوي دي او هم 1500 کورنیو لپاره یې خوراکي او غیر خوراکي مرستې کړي دي.
په شمال کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د وروستي یو کال فعالیتونو څخه د دغه بنسټ مسؤلینو د راپور وړاندې کول. د یاد بنسټ د نشراتو رئیس وایي په دې موده کې اړمنو ته د 888 میلیون افغانیو د نقدي مرستو او هیواد کې 220,000 تنو ته د خوراکي کڅوړو د ویشلو ترڅنګ څه باندې 15 میلیون او 200,000 تنو لپاره روغتیايي خدمات وړاندې شوي او هم په سوري زړه اخته نږدې 2000 ماشومانو درملنه شوې ده. افغاني سره میاشت د هیوادوالو لپاره په څلورو عمده برخو کې مرستې ترسره کوي چې هغه مرستې په دوه ډوله دي. افغاني سره میاشت د روغتیا یا د صحت په برخه کې، همدارنګه د مرستونونو په برخه کې، د ځوانانو په برخه کې او همدارنګه د حوادثو په برخه کې هیوادوالو ته دوه ډوله مرستې ترسره کوي چې یو هم بالمقطع مرستې دي او یو هم دایمي مرستې دي. همدارنګه د دغه بنسټ د شمال دفتر مسؤلین شمیر ورکوي په دې موده کې اړمنو ته 90 میلیون افغانۍ نقدي مرستې ویشلې او 1500 کورنیو ته هم خوراکي او غیر خوراکي مرستې ترسره شوې دي. د وړاندې شویو معلوماتو له مخې شمال کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې روغتیايي مرکزونو کې د یاد بنسټ لخوا 218,000 تنو روغتیايي خدمتونه ترلاسه کړي او همداراز د څه باندې 300 رواني ناروغانو درملنه شوې او کورنیو سره یو ځای شوي دي. په عموم کې تیر کال د شمال زون په سطح باندې موږ تقریبا 9 میلیونه او 8,4,351 افغانۍ نقد کومک په شمال زون کې د خلکو سره کړی دی د سرې میاشتې له لارې. با تعداد 10 باب کلینیک ثابت دارند، 5 باب تیم سیار سی و یک شفاخانه مرکز صحت روانی برای تداوی مریضان روانی دارند. قابل یادآوری است که در سال 1403 هجری شمسی در سطح کلیک های ما و تیم های سیار ما در حدود 218,096 مراجعه کننده در بخش مختلف داشتیم. بلخوا د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین اړمنو ته د مرستو چمتو کېدو، د بې سرپرسته او بې سرپناه کورنیو څخه ملاتړ او د زده کړو او کاري زمینې برابرېدو په موخه له دغه بنسټ سره د نورو بنسټونو او د خیرپالو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د مهاجرو یوه لویه لړۍ د پاکستان هیواد نه را روانه ده چې دا ډیرو زیاتو مرستو ته اړتیا لري. نو بیا هم موږ په نړیوالو خیریه نهادونو او هیوادونو باندې ستاسې لارې غږ کوو چې د افغاني سرې میاشتې له لارې د افغان بیچاره ولس لاسنیوی وکړي. په شمال کې د 100 کورنیو په ګډون مرستونکو 1500 تنو څخه ملاتړ، 2900 سوالګرو ته د حقوقو ټاکل او د هرات زلزله ځپلو ته د 88 سرپناه جوړېدل په وروستي یو کال هیواد کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له نورو فعالیتونو څخه ویل کیږي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې په کمساري ډول د درملو د بیې له زیاتېدو شکایت لري. دوی د درملو د بیې له لوړېدو له کبله خپلو ناروغانو ته د رسېدنې وس نه لري. په کندهار کې د درملو پلورونکو ټولنه بیا دغې ننګونې ته له رسېدو ډاډ ورکوي. کندهار کې د درملو د بیې لوړېدا د دې ولایت د اوسیدونکو شکایت له ځانه سره لرلی دی. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي ډیری درملتونونو پر درملو خپل سري بیې ایښي دي او ګران پلورنه کوي. دوی له مسؤلینو غواړي دغې ننګونې ته رسېدنه وکړي. دغه وایو زموږ دغه پیغام دی چې مثلا د دوایو شی ارزانه سي او مثلا د یو خوا بیکاریانې دي او که پخوا په 100 اوس په 1.5 ده. موږ غوښتنه دا ده ګوره موږ کارګر خلک یو ولاکه یوه کوټې د واره نیوایسو وختي چې په 100 هغه په 1.5 ده چې په 1.5 200 افغانۍ ته رسېدلې ده. موږ دلته خپله دا یو کار کوو روزانې والا. بلخوا کندهار کې د درملو پلورونکي او سوداګر یاد ولایت کې د درملو د بیې لوړېدل مني او لامل یې داسې بیانوي. بیې چې کوم په کندهار کې د دواو لوړ شوي دي، یوازینی عامل یې په هغه کې د ګمرک بندوالی دی چې هغه کوم شرایط د فورفورمي او نورو شیانو دولت پر شرکتونو باندې وضع کړي دي. په ورته وخت کې دغه ولایت کې د درمل پلورونکو ټولنې رئیس وایي هیڅ چاته د ګران پلورنې اجازه نه ورکوي او هغو کسانو سره به چې له ګران پلورنې سره ناروغانو ته ستونزې جوړوي جدي چلند وکړي.
واقعا بعضې قیمتونه ډېر جګ شوي دي چې دا خپله د دې کنټرول د خوړو درملو د معاینت دنده ده او د دې ترڅنګ موږ هم د خپل طریقه څخه د ټولو تجارانو سره په دې باره کې خبرې کړي دي ځکه چې یو وجه خې دا ده چې دلته په ګمرکاتو کې لوړ محصولونه یا د کرایې لوړوالی دا هم مستقیما پر قیمتونو باندې اغیزه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په کلني ډول د ګاونډیو او سیمې هیوادونو څخه د میلیونونو ډالرو په ارزښت درمل واردوي، خو د روغتیا پالانو په اند ځینې دغه درمل مناسب کیفیت نه لري او نشي کولای د ناروغانو د روغتیا ښه کېدو کې اغیزناکه واوسي. خبرې ټولګه مو همدومره وه، له ملتیا مو مننه، تر بیا ښې چارې.